السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صادقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. دوستانو دا ویډیو د OC1 په باره کې ده، یعنی OC1 یا OC1 فالټ. دا د څه شي لپاره راځي؟ دا ولې راځي په یونیټ کې او د دې د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟ ټول معلومات یې په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، په ویډیو باندې مې سر خلاصي، یعنی ویډیو تېروئ مه. OC1 فالټ له یونیټ څخه چې کوم برق وځي د سمرسیبل طرف ته UVW په دې دریو لاینو کې کوم برق وځي، په یو درې لاینو کې کوم لاین شارټ سي یا د سمرسیبل دوه لاینه تړل سوي یو خطا وي، یا د سمرسیبل په دریو ویرو کې یو لاین کمزوری وي او په دوه باندې لوډ راسي، نو OC1 فالټ ورکوي، ځکه چې دا د شارټ علامه ده. OC1 فالټ په یونیټ کې دغه درې فیوزونه چې دي، هر یو فیوز ته یوه دانه آیسي لګېدلې ده او هغه آیسي د غټ IGBT یا موډل په نامه باندې کومه خښ ته چې په یونیټ کې بسته ده، د هغو مخنیوي لپاره دا کنټرول آیسیان لګېدلي. کله چې یونیټ سټارټ سي او له یونیټ په چلاند وخت کې یونیټ ته شاټي ورکړلی سي، نو دغه د کنټرول آیسیان ډایرکټ په یونیټ باندې بر کټ کوي او یونیټ جای په جای دروي. که آیسیګان کنټرول ونه کړي، په یونیټ کې تر ټولو قیمتي پرزه ده د خښتې یا IGBT په نامه باندې مشهوره ده، هغه ډایرکټ خرابېږي، یعنی هغه پټاو کېږي. نو مخنیوي لپاره یې کنټرول آیسیان لګېدلي دي. OC1 فالټ په یونیټ کې د لاین د شاټي له وجې راځي، د سمرسیبل په دوه لاینو کې یو بور تېر سوی یا شارټ سوی له دې وجې راځي، یا د سمرسیبل دوه لاینه لګېدلي او یو لاین خطا وي، ځکه سمرسیبل حرکت نه کوي، په هغه وخت کې لاین ته ډایرکټ شارټ ته په هغه وخت کې راځي، یا د سمرسیبل په دریو لاینو کې کوم لاین کمزوری سوی، یعنی هغه لاین تور سوی یا یره سوی کار کوي، په اول سر کې سټارټ واخیستي، لږ وچ لږ ګرم سي، بیا OC1 فالټ ورکوي. نو هغه هم د یو لاین کنکشن خپل کټ کوي. تاسې مهرباني وکړئ خپل لاینونه یې وګورئ او له شاټي څخه ویرونه وساتئ، او کله چې سمرسیبل اوبو ته کته کوئ د اوبو ضد سلوشن په ویرو باندې اچوئ چې اوبو ورته تېر نه سي ویرو ته. نو د یونیټ کې د OC1 فالټ مخنیوي طریقه دا ده. دوستانو که مې ویډیو خوښه سوې چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. الله مو مل شه.